سلامونه دوستانو د ایمل ولی خان له طرفه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین باندې او په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې د مسلسل تنقیدونو له امله د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې ممبر ایمل ولی خان ته جواب. تاسو دا ویډیو وګورئ. ایمل ولی خان نه يم خبر مونږ مشر دی پښتنو چې څه مسله ده ورسره چې څوک سوال ته یو کې د لکه د موقع په تلاش کې وي چې یاره زه منظور پسې یا پی ټي ایم پسې څه ووایم. که څوک ته تپوس وکړي چې د جرګې دی ورته یکدم راتاو شي مدعینه پوښتنه وکړي او زما په جرګه کې څه کار دی چې د چا دعوې وي د هغې نه پوښتنه وکړي. پرون هم یو ویډیو یې کړی دا سوال ته یو شي او دی یې راتاو کړي ویډیو کلیپ در سره لګوم دا لږ وګورئ. اصل نه چې په پښتونخوا کانفرنس خلک چې پښتانه کانفرنس او دغه جنگ ته ډرامي په نظر ګوري. آیا دغه تاسو جنگ ته نظر ګوري د ډرامي په نظر؟ زه پی ټی ایم ته کانفرنس نشم ویلی، کانفرنس د دنیا دی، لہذا ته د یو نظریه ترجمانی په ما مه کوه. زه دغې ته نه ګورم، زه په دې صورتحال کې خپل ملک څخه ولاړ. ویډیو تاسو وکتله، اوس دا ویډیو کې دینه سوال یو شي او دی په ورتاو شي منظور ته وایي چې منظور کله وایي کام پرسته دی، منظور کله د کام خبره کړې ده. نو زه حیران دیته چې منظور د کام خبره نه ده کړې، ولې منظور څه جوکر دی، څه ګپ لګوي، څه پارلماني سیاست کوي، څه مولاله، څه جماعت دی، څه چارلی چپلن، څه شی دی. دا کامي سیاست نه کوي. د پښتون کامي جرګه چې وه دا د کام جرګه وه که نه وه، که د منظور څه ذاتي خپله مسله وه. الته چې راغلی د کام یا ته ووایه چې زه خو هلته دې دپاره لاړم چې ما صرف نظارې کولې، لکه د کرکټ میچ کې تماشبین راځي یا بل میچ کې تماشو ته که راغلی وی خو ټیک ده، یعنې که یو تا وي چې راشه تماشې کوم. نو هلته خو تاسو کېناستئ، هر ګوند کېناستو، د کام په مسلو خبره شوې، د منظور ذاتي هلته خو څه نه د پلار د نیکه نه د جایداد نه د بل څه مسله وه. بیا چې تا په کومه باچا خان مرکز کې جرګه راغوښتې وه د کام په مسلو وه او که د ستاسو ذاتي خبره وه، نو منظور هم چې د کامي سیاست یې نه کولی بیا په کامي جرګه کې ولې راغوښتې وو؟ هلته به ورته ویلي وي چې یاره ته سره کامي سړی نه یې. منظور یو خبره خو راته وښیې چې هغه د کام خبره نه یې کړې، هغه د خپل ذات دپاره خبره کړې. هغه که نن ورک دی هم او که جیل یې خوړلی دی هم او که خرچه شوې ده او که بېزتي شوې ده او که ملګري په جیلونو کې دي او که ورته سپک سپور څوک وایي، خو د کام خبره کوي ځکه ورته ویل کېږي. نن چې غدار ورته ویل کېږي او د ریاست هم ورپسې لګیا دی او ته او بل خو د کام خبره کوي، ذاتي خبره خو نه کوي. بیا تاسو خپله هم عمل ډېر په بخښنه سره پلار دی چې د اسفندیار ولي یو څه ووایي، کله وایي چې یاره دا راو این ډي ایس ایجنټ دی او د بهر ملکونو فنډونه کوي، بیا بله ورځ ووایي چې د پاکستان د ادارو سړی دی. ته هم کله ووایي چې بهر نه ورته فنډینګ کېږي، ویډیوګانې کلیپونه دی د ټولو په سوشل میډیا شته. او بیا کله ووایي چې د ادارو نه چې د ادارو سړی دی په د موجوده حالات کې، خو ته د ادارو سره بار وایي چې موږ د ادارو سره اسټبلیشمنټ سره دومره کومکونه وکړل او موږ ورسره په د جنګ کې هم شانه بشانه یو. او د پاکستان اول دی نو چې د ادارو کس دی بیا خو په کار دی چې لازم ته ومنې ورسره لاړ شي، یا یې د ادارو کس کا او یا یې غدار کو. بیا چې غدار دی بیا ولې ورسره په جرګه کې ولاړ وي، بیا ولې خپلې جرګې ته راغوښتو، بیا ولې ورسره غاړې ورکې هغه کې. یعنې کې په بخښنې سره موږ د اے این پي، زه خپله د اے این پي یو ووټر یم، ما په ژوند بل چاته ووټ نه دی ورکړی، مخکې هم ورکوم، خو موږ اے این پي مضبوطه غواړو. د اے این پي چې ورځ تر بله لاندې روانه ده، د الیکشنو نه ووته، سیټونه خپل نشي وړلی، ټیک ده سرخولیان به وي، داسې خو نه ده هر سړی لري، که کمزورې نه کمزورې خلک هم وي خپل ووټ بینک لري څه ناڅه. خو موږ وینو چې موجوده حالات کې د ایون خیبر پښتونخوا کې اے این پي چې دی صفا شو، نه اخلي ووټونه، نه اسمبلیو ته هغه رنګې نه ځي. نو ستا خپل ووټر هم په شش و پنج کې دی، ځکه چې یو ورځ ورته ووایې چې موږ پاکستان نه ازادي اخلو، ازادي وړوکی ټکی نه دی، ازادي ټوله دنیا په دې باندې راوچته شو. خامخا به یې سوچونه کړي چې یو قام هلته دومره تنګ شوی دی چې هغه د ازادي نو لازم خبره دی چې ظلمونه ډېر زیات شوي دي. انسان مجبوري نه د ازادۍ یا د کور د ورونو نه بېلېدو خبره هله کوي چې بیخي تنګ شي. ډېره غټه خبره دی کړې، ځکه د موږ په ملاتړو، ځکه موږ در سره ودرېدو
اوس هم در سره ولاړ چې د ازادۍ خبره وي د خپل حق دپاره. خو په دویمه ورځ ته ووایي چې اول د په خپلو ملګرو وویل چې یاره موږ ورسره شانه بشانه نه کېږو، پنجاب جانې او کام جانې پنجابیان د غیرت وکړي. بیا په خلکو چې دی په همدې خلکو په عباسین صاحب و نورو پسې هم راواخېسته ستا خپل ورکر. په دویمه ورځ د هغې په مخ باندې هېڅ شی پرې نه وخلو. بیا ورته وایي چې نه موږ ورسره شانه بشانه یو ځکه چې ملک زما دی. او بیا دې په منظور پسې، نو منظور خو درته نه دی ویل چې ته ورسره مزه. منظور خلکو ته وایي خو چې ویښ شي بیدار شي خپلې مسلې هم لګي دي چې اوس د نورو په مسلو کې زاغه کېږم. نو دغه شی نه په بخښنې سره ایمل ولید تاسو ته هم تاوان دی او د خاورې ته هم او خپل ورکر ته د هم تاوان دی. مونږ په هره مسله کې او بل منظور لکه ما خو درته اول کې مو ویل چې تاسو یو موقع غواړئ چې یاره زه په منظور پسې څه ووایم. کام ته د منظور خوارې د منظور خبرې هم په ډاګه دي او تاسې هم دي. نو شاید د تاسې ته تاواني دي، ستا ورکر ته تاواني دي، د پښتون کام ته او پښتون خاورې ته تاواني دي. او پنجاب په اخره کې درته دا وایم چې پنجاب د چا هم نه دی خپل شوی. بېشکه ته په دې موجوده حالات کې په پریشر کې یا په هر څه کې راغلی اشانه بشانه ته کېږي چې وایي چې موږ نه کېږو او دوباره دې ووایي چې نه کېږو. نو دا هر چا ته اندازه کېږي چې دا لازم خبره څه وجه به وي. نو عمران خان ته به موږ یوټرن ویل چې بدلیږي را بدلیږي. نو په بخښنې سره هغه شی نه اوس تاسې شروع کړي دا ستاسو د ژوند دپاره ښه نه دي. مننه.